یو بادشاہ هغه نوم عبدالملک ابن مروان او دمشق کې بادشاہ و. دی بادشاہ دی خلیفہ د اسلام عبدالله ابن زبیر دا هغه نه غواړو ځکه صحابي دی دته ډیر ملکونه واغشت. په اتفاق داسې و چې د طائف یو د سکول ماسټر خو ډېر زړه نو خپل علاقې طائف دغه ته وایي چې ته ما عبدالملک بن مروان ته ورسوه زما ورسره څه تعلق جوړ کړه زه به هغه له ډېر خدمت وکړم. بیا ورسره تللی دی بیا هغه ورته وایي زه زما زړه ګورې د پهلوانانو د زمرو نه مضبوط دی دا یو څیز وي چا کې خو نو ماله څه فوجي اختیار راکړه چې ته څه وایې زه هلته کوم. هغه وایي ښه د عراق رانه واله عراق ته تللی و ټول مصر ته تللی و عراق ته تللی و اردن ته تللی و بیت المقدس ته تللی عراق ته پخوا نه د جګړو ځای دی او د فتنو مرکز. عراق کې دا عبدالله ابن زبیر رور والی حاکم هغه شهید که نور کسان ورسره شهیدان کړل او سرونه به په بالخانه کې ځوړندول چې خلک ته عبرت وایي. هغه علاقه عبدالملک ابن مروان له واپس واغست. بیا ورته وایي صاحب یو لاس مې خالي دی یو لاس مې عراق کې دی نو څه حکم راته وکړه چې حجاز مقدس هم واله او ابن زبیر د الله ختم وی خزانه دومره سختو او دومره قتلونه یې کړي دي چې زمونږ په کتابونو کې وایي که د اسلام د زمانې نه تر قیامته پورې د ټولو بادشاهانو ظلمونه په یو چابړي کې کېدی او د حجاج بن یوسف ظلم په بل چابړي کې کېدی نو د ده دا ظلم به تې دروند دي. 1,00,000 عالمان او پاکان په دربار کې وجلی دي راو بیا غوستل وی سر ته پرې کړي. هغه وی که د حکومت نه چا د ویښت دومره مخالفت وکړه د هغه سزا قتل نو چې پسپیان یې وجلي عراق یې چې واش نو ډېره بدامني وه ګړبړو. وی که د چا نسیس پرېوت بغیر د خپل مالک نه که چا ورته لاس کې هغه نه به سر پرې کړو رالي به هم نه پرېږدی چې پروت او ځي ذمواره او دوکانونه به د شپې نه بندوي. بغداد کې دا حکم که چا دوکان بند که دوکان یې لوټ او مالک په حصار پانسي کېږي بیا معمولي سزا وه د ځناور. چا د یارې دوکان چېرته بندولی شو او د به سپینو جامو کې سپیان وی ګرځئ بازار کې که چې کوم دوکان بند دي راته بیا وایه چا دوکان نشو بندول. یو ساده ریخبین زنانوال یو چوک کې واچوی وی غورځوی خو سپینو جامو کې ناشنا ځای کې یو دوه سړي ورته کینولي وی چې چا هغې ته لاس که نو هغه ونیسئ مهمان راوړه خو ته خدا ویلو چې بغیر د خپل مالک نه به بل څوک لاس کوي نه. څادر په بازار په چوک کې 3 ورځې پروت او خلک به پرې تلل راتلل چا ورته لاس کول نو امن یې قایم. یو ځل وایي په خطبه کې یا اهل العراق و یا اهل الشقاق والنفاق یا منافق بچو زمانه خبر یې که چا کشو کو بدامني راوسته چې ټول سرونه اوس پرې کړو غواړی چې دا جومات کې وي څوک ناست چې ټولو نه سرونه پرې کړو او سپیان به ولاړ. ظلم دی خو بعضې وخت کې سختي ده امن راولي. زمونږ ملک کې د افراد تفریح ولې شته حدود نشته د شرع قانون نشته. د ډاکټر نزوی تختوا ده زرګن تختوا ده مالدار نزوی لور تختوا 6 لکه روپۍ راولېږي لس ولې قسم دی د داسې سړي سزا ده چې الاوړي مردار شي او ځوړند دي 3 ورځې په چوک کې بیا به څوک دا وکړي.
امریکا د پاکستانیان دا طالبانو نه تپوس کوي چې یاره افغانیان خو یو وحشي قوم و زناور زنګلیان او جنگ خلی او تاسو لږ ورځې حکومت کړو د امن هم څنګه راوست نو پوهېږي نه چې امن دین کې دی قسم دی طالبانو زمانه کې به خلک ټوپک خپل دروازې مخې ته کېښول او که چا نه به 100 روپۍ بټوې لوټونه پراتو چا ورته لاس کولی نه ښکلې خلک او دا د شریعت اثر دی چې ظالم سره څوک رحم کوي دا ټولې معاشرې سره ظلم کوي ظالم سره به رحم نه کوي خدای د زناکار حد په 13 پاره کې وایي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين زناکار له چې سزا ورکوي څه مسلمانان دې ورته ولاړي چې عبرت دې والي ته په پانسي کې د شپې په هسپتال کې د هغې څه پته لګي چې په خپله مړ دی که هسپتال کې مړ شوی سر ته پرې که ولاړې ځوړن که بیا به څوک نه ماشوم وتښتئ نه به ښځه وتښتئ نه به ډریور وتښتئ نه به قتل وکړي دا دومره قتلونه چې کېږي دا ښه ده که یو مجرم قتل کې دا ښه ده یو مجرم مردار چې قتل کې 50 خلک دې محفوظ کړل او چې دا یو نه قتل نو 50 زرونه به زیات قتلیږي خلک نو هغه دا کار وکړه امن یې بس راوست ټیک ټاک شو خلک بیا په حجاز مقدس ته دغه شو نو د دومره لوی دباو چې هغه عاجز نه خپله فوجي مشران هم طلاع وتښتېدل هغه و د هغې زمانې ټینګ دبابه او بیت الله شریف دا منارې د اور په ګولو ویشتې نو یو مناره ولګېده نو هغه په ده راپرېوته دې راونه چې ګټې په سړي راپروندي یو چغه شوه چې ابن زبیر ولګېد نو هغه وخت کې فوجان پرې رادن نه شو دې هغه ځنکدن وخت کې د 8 کسان وجلي وو چې ورنږدې کېدل وجل په آخر انسان په مکه مکرمه کې خط جنت المعلا نو دې ظالم دې دا چل وکړه چې دا وی بیت الله شریف خو د ابن زبیر جوړه ده دا خو د نیک نامي راځي او دې دغه وخت کې باغي د هغه په خیال کې نو عبدالملک مروان ته لیکي بادشاه ته چې دا د باغي بیت الله دا روانول پکار دي په غزور طرز جوړول پکار دي هغه یې روانه کړه هغه دمشق د بیا روانه کړه دې ظالم او بیا د عربو په غزړه طریقه جوړه کړه دا موجوده د حجاج هغه شکل دی بیا یو بادشاہ راغی هارون رشید 160 هجری کې او دا علماء را جمع کړه هغه کې وخت لوی عالم او امام مالک صاحب د مدینه منوره وی کستا سو خوخی زبر بیت الله شریف هغه شان جوړه کوم چې څنګه د دوار جهان او د سردار خواهش په بنیادونو د ابراهیم به جوړه کوم د دروازې به جوړه کوم امام مالک سے ورته د خدای د پاره نه دا بستاسو د بادشاہانو د سیاست او د لوبزیش پرې د خدای ته بداسه خوخه چې ابو بکر پکې تبدیلی ونکړه عمر فاروق ونکړه عثمان ذوالنورین ونکړه پرې د خپل حال ستانه ببل مخالف بادشاہ راشي هغه روانه کی نو د خلق د زلون نه د بیت الله شریف هغه عظمت او لوی احترام لار شي پرې د چې خدای ته نو دا مکه شان پاتې شو پکې تبدیلی مبدلی کوي ترمیمات خو بنیادی آبادی او ما غدا چې د حجاج ابن یوسف لاسته عبدالملک چې خبر شو ابه خپاو وی ظالم دا فرمانه دوکه راکړه چې څنګه هغه جوړه کړې بس یو ځل کې وړه شي و پرې خبره حجاج به ظلم کړی واجب کارونه هم کړی یو ټول مرمون نه قضا کړی اسلام کې دا چې د قوم مشر وزیر بادشاہ هغه به امامي هغه وخت نه اسلام کې زوال لاغ چې بادشاہ جدا شو مون جدا شو کني زموږ کله پیغمبر بادشاہ مو پیغمبر مو امام مو حضرت ابو بکر صدیق بادشاہ مو پیغمبر او امام مو
हमारे फारूक हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन हजरत अली मरतो چې بادشاہ په خپل امامت نشي ورکول ځان ورته بد اختیاري هغه وخت نه د اسلام زوال شروع شو نو حجاج په خپل هغه امام مشرب او دا ورته معلومه بعد خلکو ته چې او د سیم نشته خو مونږ نه پرې خو چا ورته د یاري ویل نشو وی ارسم ظلم چې وکړل خلق وراته د کافر حکم را باندې شانه دی لګولې حکمون می قصدن پرې خو نو خلق براته کافر وای ځکه د سلف صالحینو په زمانہ کې مون پرې خودل د کفر سره برابر که شراب اسکل زنا اسکل مسلمان دی خو مجرم دی حکمون دې قصدن پرې خو د اسلام د دایره نه وته دی نو مون دې د یاري نه پرې خو دیم د قرآن شریف د ازور زیر د اعراب دا غلی کلی دی دریم چې وفات کېده پس مکه زغړې دا وی خدای خلق وای چې تبه په ما رحم وکي خو په ما رحم وکي څه ډیر ګناهګار نو اخر کې جړا کوله ممکنه چې خدای معاف کړي د خدای خدای لوی ذات نو دا موجوده د حجاج ابن یوسف د لاس باندې او علما ورته باس دې کې په چې څه شکل پاتې دې کې د خدای رازونه او حکمتونه دي نور ګوتې په پکې نه واخلي